محترم ساحل صاحب، مشر عبدالسبحان خان او شاکر صاحب، افکار صاحب، ستاسو د ټولو په اجازت ساهو پښتو ادبي ټولنه زموږ مرحوم اسرار الله اسرار صاحب ټولنه بانی و هغوی نو د هغې په مناسبت سره په استاد ما یو نظم لیکلو د هغوی په ژوند هغوی اورېدلی و زموږ نه یو پروګرام کې زه بیا تاسو ټولو سره شریک کوم. نظم عنوان دی جی د قدرونو ترجمان. په تاریخ کې چې لایق د احترام دی زمونږ واړو باندې ډېر درود سلام دی. تشخص زمونږ د دوی نه عبارت دی، انقلاب د زمانو تر حکایت دی، یو تر بله پورې خور ترې نه یو نور دی، د ژوند ناوې ته بخل یې سرور دی. یو معنی هر مقصد له د ژوند ورکړه، یو پیاله یو مستی په پیاله کې د خوند ورکړه، خو چې هر کله دې نور باندې تور تم شو د ژوند ناوې جړغونې شوه ماتم شو، په هر لوري باندې ساندې شوې فریاد شو، په لیلا د امن کور کلی برباد شو، هر یو فکر زیړ زبېښلی شو بېدم شو، هر وګړی بې زبانه شو سر خم شو. ضرورت دی چې د ژوند ناوې سنگار شي، په لیلا د امن کور کلی گلزار شي. ضرورت دی چې د ژوند ناوې سنگار شي، په لیلا د امن کور کلی گلزار شي. خدا هم چې هر فرعون لره موسی شته، د حالاتو په صلیب باندې عیسی شته. یو بلبل دی په تاله گلزار مین دی، یو گلاب دی چې په تیر بهار مین دی. رنگ او بوی نه ناخبره جهان دی، په مثال کې لکه ګل د بیابان دی. هر انسان ورته ډیر ګران دی چې انسان دی، په نړۍ کې د قدرونو ترجمان دی. محبت د هغه دین مینه ایمان دی، سامراجیانو له یو تندر د اسمان دی. د مینو لوی هجوم لره کاروان دی، بے منزلو له منزل دی صاحبان دی. د ژوند ټولو حقایقو نه خبر دی، خبر کړی یې ولس د لرو بر دی. هر باطل لره پشان علی حیدر دی، هر ظالم ورته ولاړ لکه خیبر دی. په ښه شان په ښه هنر باندې ژوندون کړي، یو زرخیز فکر په شاړ ذهن للون کړي. پر خلوص او بې کچه مینهناک دی، چې صاحب د دین د حسن د ادراک دی. ایمانی شجر د فکر یې نمناک دی، افلاطون ورته فکرن خس و خاشاک دی. په خپل ذات کې یو جرګه یو انجمن دی، امن غواړي او په امن ډېر دی. تور د علم کې یې پورې په لمن دی، یا جدت کې یې د فکر غوستن دی. یا که ژوند لره ښودنه د بقا کړي، هر قدم کې یې د فکر ارتقا کړي. په هر لوري یې د فکر پړک رڼا کړه، د ظلمت د توره شپه سپین سبا کړه. راښکاره حقایق د نور و نار کړل، حق شناس د زمانې یې ډېر تیار کړل. بلبلان چې الوتې د گلزار دی، په چغار دی او د مینې په روزګار دی. ډېره زر ده چې تقدیر د ژوند بدل کړي، بیا ودان د زړه کنډر کنډر کابل کړي. یو خواهش کې یو ارمان تنکی ارمان کې، ژوند دې تیر که د قدرونو په میزان کې. غواړي دا چې مینه مینه ټول جهان شي، که شیطان وي چې د مینې ترجمان شي. په مثال چې د جنت مو دا وطن شي، هر یو فکر مو د ستر عمل سختن شي. سوز د مینې زندگی چې مو رنگین کړي، ساز د حسن چې مو فکر ګلورین کړي. که دا وشوه نو په ژوند به خپل سلام کړو، د دې فکر په خاوند به خپل سلام کړو. وسلام.